درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان الوتګره یا پیلوټه نیلوفر رحماني به له دې وروسته هم الوتګري یا پیلوټي کوي او که نه. اغلې نیلوفر رحماني وایي چې تیر 6 کاله مې د افغانستان په وسلوال پوځ کې دنده ترسره کړه. د اګست پر 15مه د افغانستان ولسواکه واکمنۍ ړنګه شوه. په تیرو 6 کلونو کې پر ما میلیونونه ډالر لګښت شوی دی. د دې لپاره راباندې دغه لګښت شوی دی چې زه د افغانستان د هوایي ځواک یوه ځواکمنه الوتګره یا پیلوټه جوړه شمه او دغه هر څه مې په کړنې عمل کې زیات ثابت کړل او یوه ځواکمنه او الوتګره یا پیلوټه جوړه شمه. دا چې افغانستان زموږ ټاټوبی او خاوره ده او ساتلې په هر افغان فرض دي، نو که هر ډول اکرونه یا حالات وي، هر ډول واکمنۍ بدلیږي را بدلیږي، نو موږ باید بدل نشو او خپلې دندې ته لا پایښت یا دوام ورکړو. زه چمتو یم چې څو ورځې وروسته بیرته خپلې دندې ته راوګرځم او د روانې واکمنۍ دښمنان د هیواد په پولو کې په نښه کړم او روانه واکمنۍ په پښو ودروم. اغلې نیلوفر رحماني د افغانستان د پوځ د هوایي ځواک یوه تکړه هیوادپاله وګړې او الوتګره ده چې تل یې خپله دنده په رښتینولۍ سره سرته رسولې ده او تل یې د مشرانو د بولۍ یا امر سره سم پر دښمن بې دریغه ګزارونه کړي دي او له دښمن څخه یې لاره ورکه کړې ده او تل یې پر خپله دنده اتلانو، هیواد، ولسي ارزښتونو او په رښتینو مشرانو ویاړ کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.